کوچانو کډې کندهار په غرونو واوړېدلې دی سر خوړلی دلته کور په کور نورنګ غواړي او نور د زړه هره یوه منم خو یوه یې دا نه منم دی چې بې ننګو نه پښتو غواړي او ننګ غواړي اویس په زړه باندې ډېر سپین د چا زړه نه بدوي کنې د ډېرو خلکو خولې به یې بند کړې وللې اویس په زړه باندې ډېر سپین د چا زړه نه بدوي کنې د ډېرو خلکو خولې به یې بند کړې وللې چې د پښتون د حق ناره په سر د دار وکړي ومې لیدل ډېر داسې تندای مې پکې ونه لیده اویس کرني وزیرستان کې پرون 14 مړ شول ټول پښتانه و پنجا پای مې پکې ونه لیده اویس کرني وزیرستان کې پرون 14 مړ شول ټول پښتانه و پنجا پای مې پکې ونه لیده او یو څو شعرونه نور چې ورکوټی غوندې یار و او نازونه یې وړولل چې ستر شو ورک ستروالی شه چې غم یې راته جوړ که او کدا مې چېرته یاد و بیا د زړه نه منه چیرې کدا مې چېرته یاد و بیا د زړه نه منه چیرې نه ترس کوي نه ویری دا صنم یې راته جوړ که اویس کرني قهار ده معذرت سره اویس کرني قهار ده تا دوزخ ته به ګزار کړي ملا ته ګوره خدای نه بني آدم یې راته جوړ که زما یاران به دومره بد نه وي چې ته یې ګڼې زما یاران به په پښتو باندې پوره سړي او تعلق د هر چا سر په کار ده دا چې بده نه ده خو قام پرست یې پکې خامخا یو دوه سړي تعلق د هر چا سر په کار ده دا چې بده نه ده خو قام پرست یې پکې خامخا یو دوه سړي وي او څه سړیتوب به پکې وي د غریب حق په نه خوري په اور دې وسوځېږي تشکه په شمله سړي اویس موږ دا بدبختي ده چې څوک ستر رغېږي اویس موږ په نظر چې بس هغه سړي او دلته صفا منافقت لګیا ده پنجاب آزاد ده خو پښتون مړ کېږي د ستا بچای هیڅوک په ګل نه ولي زما بچای په شوخون مړ کېږي او کېدای شي ټول پښتانه مړې وي بیا اویس وخت چې دا کارون مړ کېږي او د ښځې په فرمایش باندې شیرخیل صاحب یو غزل دی بابجي والا چې مانا زما زړګی د شنو بنګړیو شړنګ غواړي لیونی شوی د دا بیا په تندي ټنګ غواړي کله په سره درګاه او کله په ګلشاه مړۍ کې شینخالۍ غاړې تپلې مخوا کې لونګ غواړي کوچانو کډې کندهار په غرونو واوړېدلې دی سر خوړلی دلته کور په کور نورنګ غواړي کوچانو کډې کندهار په غرونو واوړېدلې دی سر خوړلی دلته کور په کور نورنګ غواړي او نور د زړه هره یوه منم خو یوه یې دا نه منم دی چې بې ننګو نه پښتو غواړي او ننګ غواړي عجیبه وشول په کونډیانو نکم خان لیوني والله که بل څه غواړي هر وخت یې دړدنګ غواړي او یو څو شعر نور چې یاد دي شي چې ته رانه پښیمانه شوې د حمزه ګل په فرمایش باندې ویل چې ما نور شاعري نه خوښ او دا شاعري برته که یاد دي شي چې ته رانه پښیمانه شوې څرنګ به توده روانه شوې ما به درته ویل چې مزه چیرې ځې تا به ویل بس پاتې شوې له مانه شوې او هغسې مخ بیا په شاره واړوه وګرانې که نور را باندې ګرانه شوې او بیا دې راته ګر تندی نیولی ده بکرې مینې بیا لکه چې ځوانه شوې او بیا دې راته ګر تندی نیولی ده بکرې مینې بیا لکه چې ځوانه شوې پوی مې کا کونډیانو نکم خان یمه ووایه چې پاتې لکه روانه شوې او دا دوه درې شعرونه اجاز صاحب معذرت سره چې طلحه ګل دپاره او سپیشل سردار خان دپاره چې بلا بدبختی په جهان ګرځي ځان نسی ساتی او خوش قسمت ای چې مور ساتي او پلار ساتي ما ته پیغور د غریبۍ جانانه مه راکوه چې تا ساتي داسې به ما پروردګار ساتي ما ته پیغور د غریبۍ جانانه مه راکوه چې تا ساتي داسې به ما پروردګار ساتي اجاز سده ده خو وعدې داسې پخې غوندې کړي
چې تا وعدې کړي نو خود به درته لار ساتي د چا چې شنه خالونه وینم ما ته خپله شین خاله اراده شي. والسلام.